الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زمو أستاذ خبر عبد الله بن مبارك شروع د علماء مختلف أقوال سبا جنور أقوال بد علماء ذکر کو ترغیبا د دلوی عالم د شریعت مبارکه چې زمو أستاذ مینه محبت سره پیدا شي. اهل علم فرمای ينتهي العلم الى رجلين، وانتهاء العلم دو کسانو لکی، ان دا علم د اول نه ول تر اخره پورې کې به ټول علماء باندې وګرځي نو اخر کې دو کسانو لورځي. یو عبد الله بن مبارک دی، بل ابن معین دی. عبد الله بن مبارک چې دا ډیر انتهایی زلک انسان او ثقه انسان او ټول احادیث دغه تقریبا 6 زره نقل دي. ابراهیم بن شماس په خبره ذکر کوله، ورایت افقه الناس، ما ولید په ټول انسانانو کې ډیر فقيه شیخ عبد الله بن مبارک دی. فضل بن عیاض بدا خبر ذکر کوله چې عبد الله بن مبارک ډیر انتهایی ورع والو او د خوف ولا انسانو، او به ویل چې ډیر اوچت حافظ هغه وکیع دی، مګر عبد الله بن مبارک د وکیع هم ډیر اوچت حافظ دی. وجه دا یو وکیع چې هغه حدیث په یاد بیانول نو کله کله به خطا کېدو په خلاف د عبد الله بن مبارک، هغه د کتاب نه ویل او قانون دی چې کوم سره د کتاب نه هغه حدیث او تقریر بیانې هغه نه خطا کېږي په نسبت سره هغه انسان له شیخ په یاد باندې وایي. وې د ابن معین اورس پښتنه وکړه شو چې د مامور په شاګردانو کې عبد الله بن مبارک ډیر غوړه دی ک عبدالرزاق. یحیی ورته ویل چې عبد الله بن مبارک د عبدالرزاق نه ډیر غوړه دی او غوړه دی من اهل قريته. عبد الله بن مبارک چې د سید من سادات العلماء دا خو د ټول علماء یو سردار دی. دا څه خبر ذکر کوي چې عبدالرزاق د سره برابر دی، بلکې هغه نشي برابر دی. عبد الله بن مبارک له شی ویلي چې تاسو د احادیث یادوي نو څو کړه د ځان سره اړوي، دا غرنګي سم متغیر شو. به ویل حدیث نه یادوم بلکې زه کتاب را واخلم او پکې وګورم کوم حدیث می چې خوښ شي هغه مزله پورې ونخري هغه مال یا چې هیڅ سبب خلکو له بیانو. مطلب رب العالمین او شته حافظه عمر کړي او تقوی عمر کړي چې دا غي په وجه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سور احادیث وغټول دي، خاص کر چې کله انسان د ځواني په مرتبه کې به ورته احادیث ډیر انتهاجات دي چې کله به تقوا دار می حافظم قوي وسره. عبد الله بن مبارک ملګری وي یو کړه ته موږ لکانو مکتب لتلو، یو خطیب په دې وخت کې خطبه ویل عبد الله بن مبارک ویل ودا چاله یاد شو. ټول ملګری غلی شو، به ویل چې دا مال یاد راوي، دا اول تر اخره پورې ټول خطبه بیان کړ څنګه چې خطیب ویل الله اکبر څومره اوچته حافظه عبد الله بن مبارک. یو ورځ ته پلان ویل دا کتابونه اړه کدا کتابونه مې د سره به لیدلې و ټول درته سوځم لری کوم هغه هیڅ پروا به منه کوي. وجه دا کدا کتابونه تزمن لری کدا کوم علم چې په دې کتابونو کې دا غټوس ما په سینه کې پروت دی. الحمدلله ذکر چې دا څومره کتابونه د حدیث عبد الله بن مبارک لیکلي هغه ټول عبد الله بن مبارک له بالعکس یادم لله الحمد. عبد الله بن مبارک په خپل دا خبر نقل له زمزم او مې چې سکلې نه به مخکې له واړو په دغه نیت مې وسکلې ځکه محمد رسول الله فرمایي چې ما او زمزم له مشوره با د قیامت د ورځې تند به مالونه راشي او ته ګنه شم په هغه ورځ باندې مې دا وبې استوسکلې په دې وخت کې، لیکن صحیح حدیث د شي راغلی دی چې دا او به ام طعام د ام شراب دی او ما او زمزم له مشوره با. لیکن ظاهر د حدیث دا خبر معلومه چې دا او به د مرز د پاره دی او د مړوالي د پاره دی. کوي انسان په دې نیت باندې او بوس کی چې اخرت کې تګ نه شم یا د کفارو د غلبې لپاره یا د بچو ورکول لپاره، دا مقصد به دلته نه دی. مګر بعض علماء دلته کې دا حدیث کې تعمیم کولو ذکر لما شرب ویل دی، خو مګر بل حدیث راغلی شفاء سقم او طعام التعمیم به، نو د دې وجنه تعمیم په حدیث کې نشي کېدی. لیکن دا دغه خپل شخصي رائے و، دغه درې د وجنه غوې زده اخرت د تندنه ور باندې الله عز وجل ما بچ کینو. امید ده چې نیک انسان الله عز وجل په اخرت نه کې دغه تندنه بچ کی، بلکې بدقه وبوي رب العالمین دا سیراب او خړو کې سره ټول مسلمانانو. او درې مبارک چې کله مکه راتلو دا شی به ځان سره ویلي چې د دنیا د ژوند سره زما بغض دی او رب العالمین سره هغه نه یریږم او ما ځم په هغه څه باندې خرج کړی چې اغستم پیسې نه دي چې هغه جنت دی، ځکه زموږ نفس ډیر انتهایی ارزانه دی او جنت ډیر قیمتي دی او هغه شی باقی دی. به وی چې وزن می هغه کم شي چې باقی دی هغه می وزن کو او هغه شی چې پانی دی هغه می وزن کو، او د دوه وزن برابر نه و. لیکن مهرباني در رب د چې د پانی زموږ اخلي واغه باقی من لرا کین څومره اوچته ترغیب ورکړه د اخرت په طرف باندې. رب العالمین د عبد الله ابن مبارک ډیر انتهایی ریدلو وې دومره یې رب وربانه زیاته و چې کله عبد الله ابن مبارک کتاب الرقاق لسلو نو داسې بشولو لکه یو کس چې غوی حلال کې او خرار کوي د شړا د وجه دومره انتهایی زیاته وچا بدل ورته نه شو کله چې مسلې مبارکه ته پوښتنه وکړي. مګر چې کله به احوال بدل شو نو بعد دغه براغه به د خلکو د مسلې مبارکه ته پوښتنه کو دغه شامه مسله و چې د جنت تذکره وکړه کېدل د جهنم تذکره وکړه کېدل. اوس خلک خان راخه د وجه نه موږ د ژوند د کیفیتونه بدل دا جوړ نه دي. امام ابن جوزی ویل دي
وما د خپل استاد المسيح رحمه الله دومره پیدا په علم باندې نه د اخر لکه څنګه چې ژړه هر حدیث باندې باغ ژړه عبد الله مبارک واجب اخلاص هم دسکدا ژړه په خپل مستقل شی دی شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې بلا اقسام د ژړه ذکر کړي نو دا اخلاص د عبد الله مبارک په جهاد لاړو دونو علاقه ډیر ملګری مسره باغی کې و اې دوی ملګری ابن سليمان هغه فرمایي ویمو مسره بځي کې په خلاص دشمن مخې راورل سپونه مرته وټاړل یو خامنګو او بل طرف دشمن په دې وخت کې وروته دعوت راکې چې من یبارز نسب بس مقابله وکړي یو مسلمان ورغه شهید شو به بل مسلمان ورغه شهید شو به بل مسلمان ورغه شهید شو تر دې پورې شپږ کسان شهیدان شو په دې وخت یو کس راوځنګل او یو شیبه د دوه مقابله سره شروع شو په پیښه دا چې اخر کې ورمن رب العالمین دا غالب چې کله دا ورمن غالب شو هغه جانب مقابله په حساب باندې اولو استغه مردار کې دي سړي دا مردار کې موږ پښتنه او خلک را جمع شو چې الحمدلله دا څومره غټ کارو شو دا بچو کې شګوري عبد الله بن مبارک او خپل مخه بدل شوړي باندې پټ کې چاونه پښتنه کوي دا شوړي ولې دا کار دی ولې د شو کې وجه دا و چې اسنه زما په ځل کې ریا راشي بل وی کې راغلي دي شوکت عبد الله مبارک لا اعلان ورکې مشرکو چې زموږ مقابله به څوک کی عبد الله مبارک ورغه هغه مشرک وژلو به بل مشرک وژلو تر دې پورې چې وکاساني وژل به د میدان نه په طرف باندې لاړو غلې ودرېدو یو ملګری فرمایي وسه خپل ورم چې سړی به څوک چې ګورم هغه عبد الله مبارک مانه د جهاد په ډګر کې د ټولو نمخ کې غختلې د علم په ډګر کې د ټولو نمخ کې غختلې او اخلاص سم سره ګوره اوس کوم مولوی کارو کې به صبرې تاویره ته وي چې دا کار مو کې او هغه کار مو کې د خپل موټو په طاقت انقلاب راولو دراولو اغراولو نه دا ټول کارونه کې د رب العالمین پر فضل باندې عبد الله مبارک بارک بل خبره دار دومره مستجاب دعوات انسان یو کرت لون سړي باندې ورته ریدلو هغه ورته دا خبره وشه رب العالمین در سره پر مال دعا غواړي د نظر بیرته او بشي ویلاسونه اوچت کړه او ویل چې ایره بداستر کې ورته بیرته واپس کړه الله عز وجل ورته ایستوي هغه نظر واپس کړي خو هغه دعا هم دغه د شرایطو برابر واغه په دې طریقې چې اخلاص پکې وو حرام او نزان ساتل پکې وو دوه رکعات منځونه به مخې کول مال به مخې لګول او 10 به سړی وو کې د قبله په طرف باندې بناسي ګونډه به ماتې کړي لاسونه به روچت کړي تر وګو به روچت کړي په الله باندې محمد وای پر رسول الله باندې درود وای د الله نمونه والله وسیله کې پیش کې عربي دعاګانې به وغواړي وخت دعا به پیژنې زیاده دعا به پیژنې تکرار په دعا کې کوي د زړه د تل نه بیروباسي د حکمت الله تعالی نو مخالف نه ټول مسلمانانو له دعا غواړي الحاق به کې امين به کې ویل شي عبد الله مبارک شاګرد فرمای وی حبواب د اغنون دی و ما ورته کاته دي چې رب العالمین د نظر تر واپس کی او تقوی څومره ورع عبد الله مبارک خپل فرمای وځي کړه د شام نه لاړ د سړي نه کلم واخصو په استعاره سوال باندې په خوا کنه مولا مسله کړي کې مړ کی ویل کلمه ور باندې وکړه خو په کله چې زمانه دی دوه په خپل صندوق کې مواچو وځي کله خپل علاقه لاله مر ویل علاقه خراسان لا ایمه شندر انتجات مسله چې کلمه صندوق خلاص چې کور ما کلام ما سره پاتو برته دي شنه ورغه او دا کلام انت ور ورسولو دا اوس امام دی د شي امام به اقتدا پکار ده امامت انسان له بدن کې بدینه شکلږي چې ایمان پکې وي عمل صالح پکې وي یقین پکې وي صبر پکې وي تقوا پکې وي مجاهده پکې وي تواضع پکې وي زهد پکې وي الله رسول الله خلق دعوت اول پکې د الله او د مخلوق حق ادا کول پکې او د قشند ظلم نزاونه باندې بشي په دې طریقه صحیح العقیده انسانو عبد الله ندی وجنه علماء دا خبره ذکر کړی دا چې کله د شي امام بس اقتدا وشي به تقع عالم په خپل عالم ګرځي کوم انسان چې هغه عبد الله مبارک بارک غلطه خبره کوي ته په شبه دې باندې دا مسلمان نه دی یا بل څوک دی د دې وجه عبد الله مبارک نه دغه حدیث نقل شوی چې اکثر منافقان د دې امت بشي هغه قرآن د دې امت به دي دا مطلب چې قرآن احترام به ځل کې دي تا دغه انسانان به د دې دا مطلب نه چې القری هغه منافق دی بلکې فقها په دې خلکو کې معنا دا چې د قرآن په دې ګروپ کې دا منافقان ډیر زیات او دا حدیث په اعتبار درجه سره محدثین حسن ګرځول لکه څنګه مسعود احمد کرا غلې ورع داوا عبد الله بن عمر صحابي دی هغه په خپل یو واقع ذکر کړی دا دی عبد الله ابن عمر چې دغه واقع د عبد الله مبارک نه بیان کړل شوی دا وکړه چې وفات کېدو نو وی ویلې چې دا پلانې سره د سره ما د خپل لور په باره کې د شی وعده نه وکړو خو لیکن یو خبر مې کړی چې هغه مشابه د وعده سره ده زما د لور چې کله زه وفات شم به اغلا ورکه اسنه چې په ورځ قیامت رب العالمین سره مخامخ نشم په دې حال چې درې مې نفاق په ما کې هغه به د اذاعه د غدره منافق انسان چې کله لوځو کې سبا کې به وړاندې والو سوال کې به نه مني نو دا غلور ما اغلا ورکړی دا او په مخه طریقه باندې به عمل ورمانه وکړي شو امام اهل السنه والجماعه احمد بن حنبل فرمایي چې د عبد الله مبارک په زمانه کې دغه زیات شوقي د علم انسان بل انسان نو هغه په دې طریقې د علم بس ډېر ګرځي دا کمال د انسان تر مرګ پورې د علم بس وګرځي ابو اسامه فرمایي ما رايت رجلا اطلب للعلم من عبد الله بن مبارك
و مانو له وسړي چې هغه اوچته او طلب د علم کې د عبد الله بن مبارک محدثینو کې به د سوره کامل المؤمنین چې به خلکو کې یو کرت وې د علماء ډله جمع شو مخلد ابن حسین او فضل ابن موسی دی حسن ابن عیسی دی دوی بن راشد عبد الله بن مبارک نه دا خولي خوینه دی وش مارو چې دا کوم خوینه په دې انسان کې دي وی چې کله کار شروع کې وکړنو علم په دکې او فقه په دکې او ادب په دکې او نحو په دکې او ثقافت په دکې او زهد په دکې او فصاحت په دکې او شعر په دکې او قیام الليل په دکې او عبادت په دکې او د حج مسله په دکې او غزاګان په دکې وي شجاعت په دکې او شسواری په دکې او قوت په دکې او په دې خبرو کې ځان بندول په دکې او انصاف په دې کې او د قشان صحابه کرام سره په مسله کې مخالفت کې نو واقع کېدل دا په دې کې او دا ټول کمالات په رب العالمین راجمه کړي امام مالک رحمت الله علیه فرمایي وچا باندې الله رب العزت یو سره اخلاص کې بچا باندې بل او باز انسان د شي رب العالمین په ټول لا اخلاص کې لکه عبد الله بن مبارک یو کس عبد الله بن مبارک له ویلي چې بیګاش ما ټول شپه قران ټول شپه په یو رکعت کې قران کریم خلاص کی هغه ویل چې مال یو کس معلوم دی چې تر سبا پورې صرف د دقیق آیت باندې وخت تر کې چې الحاکم التکاثر مراد دینه د خپل ځان یادي تقریبا د 4000 استادان عبد الله بن مبارک شاګردي کړی دا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک